کې کې خو د عمران خان حکومت دی، د عمران خان حکومت دی، خو په یو کور کې چې یو ارامي پیدا شي نو هغه بیا هغه ټول ګنده کوي. پوه شولې؟ هغه خو د اورېدا ډیزلي هغه ګیره خو سیکان هم پرېښېده، لکه په هغه حمله کوله که نه ډرون حملې پرې کولې، نو په هغې کې هغه ډېر پایلټان چې کوم وو هغوی انکار وو. ګورنمنټ هغه ویلې وو یاره وایي چې دا د دې کس ډیټیل تاسو معلوم کړئ چې دا څوک دی. د هغه چې ډیټیل چک کوو نو هغه په کالج کې دی، یو یارانې دوستانې کې هغه شوی، یعنې په یتیمخانه کې. بیا سټرکچر زموږ هغوی سره لږې دغې وجه ته او ښځې ته مې خلک اکثر ډېر وایي هغو ته سکول کې ټول ماشومانو ته وایي که نه ته عمران خان بچی یاستې ډېر ښه راته ښکارېږي چې داسې د یو ښه انسان چهره ښه ده چې شکر دی نواز شریف سره نه میلاویږي یا بل چا سره نه میلاویږي. هغه روز نو تښتېدلی نو تبدیلي راغلې وه، خو ټول دا خو د ډیزلو مولانا دی هغه خو بس. اول تاسو یې د کوم ځای کې دا معلومات؟ زه په خپله د پېښور یم. څه نوم دی؟ زما طیب نامه ده. طیب صاحب څه کار کوې؟ زه د سفیر سره یم. څنګه تاسو څنګه خبره کولی؟ رانه ثناء الله خبره ته زه کوم د ده مثال له هغه امریکني دی، دا چې کله په جاپان باندې هغه حمله کوله که نه ډرون حملې پرې کولې، نو په هغې کې هغه ډېر پایلټان چې کوم وو هغوی انکار وکړو چې یاره مونږ انسانیت خلاف نه دغه کېږو لکه نه جنګېږو، نو په هغې کې ټول خلاف شول. نو بیا تپوس یې کوو لکه چې داسې به څوک چې تیار به شي، نو په هغې کې یو کس دغه وکړو چې زه تیار یم. نو هغه امریکن ګورنمنټ هغه ویلې وو یاره وایي چې دا د دې کس ډیټیل تاسو معلوم کړئ چې دا څوک دی. د هغه چې ډیټیل چک کوو نو هغه په کالج کې دی، یو یارانې دوستانې کې هغه شوی، یعنې په یتیمخانه کې پیدا شوی. صحیح ده؟ نو د دې رانه ثناء الله مثال هغه دی، د ده د پلار پته نه لګي. او بل خبره دا ده عمران خان زمونږ په څه خوښ دی. زه اوس بله ورځ تللی وم پېښور ته، زمونږ د خور خاوند د هغه د کینسر علاج چالو 27 لاک روپۍ په ولګېدې. په دې کینسر ډېر زیات دی خیبر پښتونخوا کې، بلکې غریب سړی نشي پورټ کولی. یاره هغه به څوک یا به خپله ځمکه خرڅه کړي، خپل کور به خرڅ کړي. د هغې هم درته وجه زه وایم کله چې NP او د ډیزلي دغه چې کله هم راغلی دی که نه سیټ په KPK کې، خلک وایي اوس هم وایي په KPK کې خو د عمران خان حکومت دی، د عمران خان حکومت دی، خو په یو کور کې چې یو ارامي پیدا شي نو هغه بیا هغه ټول ګنده کوي. پوه شولې؟ هغه خو دی اورېدلی دی، هغه مثال وایي چې په یو پیټۍ کې یو شیز خراب شي نو هغه ټول بیا ګنده کوي. نو داسې دا ډیزلي هغه ګیره خو سیکان هم پرېښېده، لکه په مولیانو پسې خبرې نه دي په کاره، زمونږ د سر تاجونه دي، خو داسې مولیان خو هم زمونږ نه په کار. پوه شولې؟ چې لکه د اسلام په نامه باندې سیاست کې او مسلمان نور وجني. دا په سوات کې چې دا اوس حال چالو دی، زما ورور په خپله په SSG کمانډو کې دی، هغه هلته تللی دی. نو خبره دا ده چې دا ټول رور د خاوند خبره کوي، خور خاوند خبره ته کوم. شکر الحمدلله یو کال کورس یې وشولو کمپلیټلی، اوس هغه ټیک ټاک دی، واړه واړه بچي دي. پوه شولې؟ چې زه عمران خان له اوټ نه ورکوم نو زه بل چا له ورکوم چې عمران خان دومره د غریب احساس ورسره شته دی. دا خو لا سیاست ته روتم نو چې د شوکت خانم د چې جوړه کړې ده که نه، نو خبره دا ده چې زمونږ دپاره په کار دی چې مونږ ټول یو شو، مونږ دا زمونږ دپاره روتی دی، مونږ د هغه دپاره نه روزو، مونږ د خپل ځان دپاره روزو، ځکه چې هغه زمونږ دپاره روتی دی. هغه نور وایي دغه دی، وایي څه ورته وایي نواز شریف دي زامن بچي چې کوم دي، لکه وایي د عمران خان بچي په بار باندې دي. نو ستا دا په کوم په پاکستان کې دي، ستا جایداد ستا پراپرټي ستا هر یو شیز په لندن کې، او ته راځي سیاست په مونږ باندې کې، دا د کوم ځای قانون دی؟ بل خبره دا ده چې ستا هر یو شیز هلته دی، ته دلته څه کوې په پاکستان کې؟ ځه که نه د دې مثال خو د هغه مهاجرو دی، لکه چې خپل ملک ته ځئ تاسو بیا په پاکستان کې څه کوئ؟ او بل خبره دا ده چې زما د نن تاریخه پورې د عمران خان نه زما څه دغه نشته دی، لکه ګیله نشته دی سر؟ ګیله نه، یعنې د یو روپۍ ښه مې ته نشته دی. زه په خپله پرایویټ جاب کوم، زما سیکنډ ایئر تعلیم دی، او دا نه چې په څه نه پوهېږم، ښه صحیح تعلیم مې کړی دی. او اوس هم لکه پرایویټ جاب څه چې یو ورځ لیټ شو، زه په خپله زما 7 o'clock زما د ډیوټۍ ټایم دی، خو زه ایثار شوم دلته. زما وجه څه ما تاسو ما ولیدې، زه تاسو ته ودرېدم، بلکې زما ټایم آوټ کېږي، که زه لیټ شوم
نو شاید چې ما ته ووایي چې تاسو واپس تللی شئ. څه پیغام بس آخر ستاسو ټایم نه ضایع کوو اخري څه پیغام پیغام دا دی چې زمونږ ټولو دپاره دا پکار دی چې یو شو او عمران خان ته ووټ ورکړو ځکه چې دا زمونږ دا زمونږ دپاره روتی دی پوه شولې مونږ ته پکار دی چې مونږ د ده عزت وکړو که دا سړی زمونږ نه لاړی لا اله الا محمد رسول الله ټول عمر به تیر गार्डन सिटी नौशहरा मेन जीटी रोड पर आधी कीमत में प्लाट अजाखेल ड्राईपोर्ट और एयर यूनिवर्सिटी के करीब गवर्नमेंट से मंजूर शुदा 5, 7, 10 मरला और 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट. बुकिंग सिर्फ और सिर्फ 49,000 रुपए और माहाना किस्त 12,000 रुपए. कनेक्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड. फोन 0334 8866 003 0334 8866 009. وعلیکم السلام. څنګه وروره ښه تاسو ښه جی ډاکټر عمران خان نوم دی که بل څه نوم دی بل نوم مې دی جی څه نوم دی طالبان خان کامریډ. دا عمران خان په نوم باندې ولې دونه مشهور شوی بس دا بیا سټرکچر زما هغوی سره لګي دغې وجه نه. څنګه راته ښکاري لاسو ته کښېنئ دا کس وایي چې تاسو کښېنئ که لاندې راکوځېدی نه شئ لږ راکوشئ نو ډېره مهرباني. دا خلک چې په لارې باندې ځي د عمران خان نارې وایي ته څنګه راته ښکاري دا ډېرې ما ته ښې ښکاري او دا د وخت ضرورت دی دا ډېرې ښې نارې دي. نه کور کې د بچي خو نارې نه و چې عمران خان صاحب څنګه یې او بچو ته او ښځې ته مې خلک اکثر ډېر وایي هغو ته عمران خان نه وایي چې څه ته مې عمران خان سکول کې ټول ماشومانو ته وایي که نه ته عمران خان بچی یاستې ټیچنګ کې ته جی ټیچنګ مو کوو مخکې اوس هم اوس څه کار کوې اوس خو خپل څه بزنس کوو بزنس کې جی. څنګه درته لګي چې داسې غټ لیډر سره سړی شکل ملاویږي او خلک هغه سره داسې پذیرایي ورکوي هغه ته بس ډېر ښه راته ښکارېږي چې داسې د یو ښه انسان چهره ښه ده چې شکر دی نواز شریف سره نه میلاویږي یا بل چا سره نه میلاویږي. عمران خان سره چېرته ملاقات شوی یو پیره ملاقات شوی. ولې د نواز شریف نه ولې خفه کېږي شهباز شریف صاحب نه بس چې کوم عوام دپاره ځان جان قربانوي هغه یې دپاره خامخا هغوی دغه په کار ده نیشنل پارټۍ والا سره څنګه ده هغوی مې هم لږ سیکولر دي خامخا زما سره لږ ډېر نظریات میچینګ کوي دا هغوی ته هم سیکولر یې بس هغوی مې خوښ دي ان پي والا سره مې لږ ډېر نظریات خو خپله خاوره خپل وطن او خپل اختیار نو بس هر چا خپل یو سوچ دی که نه جماعتونه هم سره سره جوړوي جماعتونه هم سره رنګ ورکوي دا خو بس هر چا خپل سوچ که نه نو بس جذبه ده که نه اوس هغو ته مونږ خراب نه شو ویلی خو برخه څه تبدیلي را روانه ده که نه ده را روانه لازمي دا د وخت تقاضا ده د وخت تقاضا ده به راځي. زه مهرباني یار وعلیکم السلام. څنګه کاکا ښه ډېره مهرباني الله څه نوم مبارک. دی کاکا زما نوم سیار محمد دی. ها د کوم ځای یې د 400 یم. او دونه ښایسته ډېره ښایسته ګیره دې نه ده پرېښي دا خو شکر د الله راکړی ده. دا سیټینګ میټینګ والا کوه که نه یاره داسې ښه ده داسې ښه ده داسې ښه ده. څونه وخت کېږي چې دا دومره تاګړه ټاکړله دا خو ما چې پرېښې ده ما کنچي نه ده وړې. او دا ویښته دې ورته ولې دونه دا ویښته مې نه شیشه کې مې کتلي نو وړ کړي دا دقه شیشه کې نه ګورې نه نه کله بس ځان سره څه محبت نشته ډېر دی خو د عمر داسې شو که نه ښه عمر دې داسې دی ښځه دې شته دی یو خو شته بیا بیا خو پکار ته شیشه کې ګوره هغې ته به ځان جوړی که نه هغه خوشحاله ده مانه خوشحاله ده خو هېڅ خبره نه چې څنګه ګیره پرېږدې څنګه ویښته پرېږدې دا خو سنت دی د یو قدر کول پکار دی صحیح صفایي همیشه دومره صفا څوک نشي ساتلی ګوره دا هم درته تېل میل ورکوې که څه دا هر سهار زه خو مزېداره لامبو مخه هر سهار ته خو زه په شیشه کې نه ګورم نه شیشه کې خو نه نو اوبو سره ګورم شیشه کې تا ته نظر کې راځي نه ګورم ورته اوبو سره وینځم هر سهار او نن په اسلام آباد کې څه کوې نو زما خو ټول عمر په اسلام آباد کې تېر څه کار کوې په اسلام آباد ما خو دلته په انټرنیشنل پیټیشن اف د ریډ کراس کې 15 سال سروس کړی دی مینټیننس افیسر of the Red Cross Hospital as a residential supervisor of the expert تعلیم track. دې څونه کړی دی So یې پکې مې پرېښلی دی. دې کې پرېښودی ډېر پخوانه دې تعلیم کړی دی ګوره او چې هغه وخت کې خو کوم وخت کې ډېر دې کړی دی دا خو څه سن 72 خو شا کې مې او نن کړی. دلته څه کوې جی نن دلته څه کوې دلته زه ډرایوري کوم. اوس څه کوې د روډ باندې دا خو زه د عمران خان له رالم د جلسې له رالم. عمران خان څه کوې جی عمران خان باندې څه کوې چې وینو اینې صرف لیدل نه راغلی او که نه چې اوس پرې بوځم هلته ټي وي کې به ته در وښیم نه په ټي وي کې زه روزانه وینم. ډېر فرق دی او خوشاله اوسه. خلک جنکۍ خوښوي هغه خو پسې ځي سړو پسې څوک نه ځي مړه نه جنکو وخت چې هغه وخت چې هغه و پسلو ورته جنکو چې وخت هم ورپسې تلو جنکو پسې هم دی لکه رضوان وي او ډېر یو هغه خبرې ته پرې څه ولیکې نه اوس کاکا تا د څه لګي چې تبدیلي به راشي که را به نه شي
تبدیلی کومې پورې تعلق عمران خان کا هغه روز نو تختیدلی نو تبدیلی راغلی وه خو راغې مونږ ټوله شپه پنجاب پولیس سره په شلنګ کې او په سوګیز کې ځان مړ کړ سهار مو ته پارلیمنټ پورې هر یو څیز صفا کړو شلنګ کې ولې لاندې کنټینر یې مولې هلته شولې چې هغه کنټینر مو راغورځولې وې د پارلیمنټ ته کنټینر یې راغورځوي پورا منې نه نه مونږ ول راغورځولې هر څه ول راغورځولې پارلیمنټ مولانا صاحب باره کې بس کومې پوهې مولانا دا خو ټول پیسې دا خو د ډیزلو مولانا دی هغه خو بس بابا ډیزلی باره کې څه وی ډیزلی نو هغه خو پیسې جوړول غواړي هغه نور څه نه هغه پیسو ماشين دی چې کوم ځای کې پیسې خلاص شي دا هغه تاسو نه ځکه مګر چې هغه خو تاسو ټول د ډیره ښه پته ده هغه څه نشم ویلي پیغام به پښتنو ته ورکړي کاکا په دې عمر به پښتنو ته څه پیغام ورکړي زما د طرف نه دی ټول پښتنو ته زه وایم چې ټول په خیر راغلي ډیره مهرباني خوشاله اوسئ الله آباد لره چې تاسو د دومره جذبې سره عمران خان جلسې ته راغلي مهرباني جزاک الله ډیره مهرباني الله